کم جنت چې ما زړه بایللی هغه جنت که چا مانه د اغوستو کوشش وکړو ژوند به مې دوزخ کړم سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو د کراچۍ په ښار رینو سینما کې موجود یم په رینو سینما کې د ماسټر علي حیدر صاحب په فلم سازۍ کې چې کوم نوی فلم د کتونکو دپاره تیار شوی و مای لاو د پېښور په نا سینما کې ټرافیک جام کوي هغه وخت د کراچۍ د فلمبینو دا ګیله واله چې کله به دا فلم کراچۍ ته راځي او موږ به ګورو دا فلم اوس د کراچۍ په رینو سینما کې ننداره ته پیش شوی دی تاسې ټول په ګډه ننداره کولی شئ سینمې ته دننه ځو او له کتونکو زه ښه پوښتنه کوو چې دا فلم څنګه فلم دی ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ډېره مننه خیر د نوم د سینمې کې سیف الله مای لاو څنګه فلم ښه دی ډېر زبردست فلم دی ګانې پکې هم وی آی پي ګانې دي زبردست والی څه دی بس دا نورو فلمونو نه هټ کې جوړ دی لکه فایټ په حساب باندې او ګانو په حساب هم ډېر ښه فلم دی کہانی پر څه وه کہانی او لب سټوري وی که نه جینۍ پس باندې د چا په منځ کې وه دا جهانګیر خان او علي حیدر عادل علي حیدر عادل هیرو چینج فلم ډېر چینج دی دا د نوي فنکار عادل علي حیدر فنکاري څنګه وه پکې فنکاري ډېره ښه کړله شاهد خان دی ارباز خان دی ښه اداکاري کړ ګانې څنګه وي ګانې هم ډېرې دي وی آی پي ګانې لوکیشن څنګه وو لوکیشن هم وی آی پي زبردست چینج فلمان څومره ضروري فلمان خدا دغه شانتې پکار دي دغه شانې نوي فلمونه دي جوړی دا فلمونه ډېر ښه دي السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه نومیږي مختار احمد د مای لاو څنګه فلم ډېر زبردست فلم دی ډېر زبردست جهانګیر خان دپاره راغلی و خو د دې نوي اداکار کارم ورکې ښه دی زبردست والی څه دی په هر څه یې ښه دی موسیقي هم ښه ده ماشاءالله بیک ګراونډ هم ښه دی بلکل هېڅ کم هم ورکې نشته بلکل بلاک باسټر فلم دی سندرې یې څنګه وې ډېرې زبردست دی په دغه کې یو فایټ شانزیب خان په خپل ډایرکشن کې احساس کړی دی د شانزیب خان هغه فایټ څنګه فایټ ډېر زبردست بلکل د انډیا د فلمونو په شان انټرنیشنل فلم مواد یې په ماته شو جی بلکل ضرور لازم فلم سازانو ته څه وایي چې څنګه فلمان د پښتنو دپاره ساز کوي نو به اوس دا ټوپکې او تماچې دې پرېږدي او دغسې د مینې سټوري فلمونه جوړوي ډېره مننه کور د ودان السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه نومیږي شیربادر مای لاو څنګه فلم ښکلی فلم دی ښه دی میوزیک یې ښه دی ساؤنډ هم ښه دی ګانې ښه دي سټوري هم ښه ده او ډېر ښکلی فلم دی او فیملی پکچر دی زبردست دی تا دا یوه خبره وکړه فیملی فلم دی فیملی فلم دا څه مراد دی مراد دا دی لکه فلم سټوري فلم دی لکه مینه محبت فلم دی ښه فلم دی جهانګیر خان هم پکې دی لکه یو جینۍ سره مینه کوي بیا سره بل پرېږدي بل سره کوي لکه مینه محبت فلم دی ښه فلم دی اخلاق دی راشه ویې ګورئ د دې فلم ګانې څنګه ګانې خو ښکلې ګانې دي او ډېر زبردستې ګانې دي او کلاسیک ګانې دي ښکلې ګانې دي په دې فلم کې فایټ څنګه فایټ نه ایکشن ښه دی فایټینګ ښه دی ښکلی فلم یې جوړ کړی دی او زبردست دی کیمره صفایي ښه ده او ښکلی فلم دی فوټوګرافي ښکلې ده هر څه ښکلی میوزیک او هر څه ښکلی دي د سینمې صفایي ساؤنډ سیسټم پنکې څنګه دي پنکې ښې دي رنه سلیما ده راشه ویې ګورئ ساؤنډ ښه دی لیټینګ ښه دی زبردست دی او راشه په خپله یې وګورئ زه تعریف نه کوم لیکل زه په خپله یې ګورم که نه او راشئ ویې ګورئ په مینه محبت باندې وګورئ تاسو
څنګه د کراچۍ کتونکو ته څه وایي چې ما الهو فلم ته دې راشي؟ ها بالکل راشي، ویلکم دی ستاسو فلم دی، راشي وګورئ خپل سلیما دی، راشي وګورئ ښکلی فلم دی او بیا به بار بار ګورئ. ښکلی زبردست فلم دی، ایکشن فلم دی، لو سټوري دی، ښکلی فلم دی. ما الهو فلم تر نورو فلمانو چینج فلم و که نه و؟ دا چینج دی، بالکل چینج دی. دا نور فلمونه مختلف دی، د میوزیک هم چینج دی، کلاسیک دی، هر څه چینج دی او سټورینګ چینج دی بالکل. لکه ښه فلم دی ښکلی. جهانګیر خان پکې ښکلی کار کړی دی. راشي وایي ګورئ. فلم سازانو ډایرکټرانو صاحبانو ته څه وایي چې د پښتنو دپاره د څنګه فلمان ساز کوي؟ دغه شانې فلمونه جوړوئ ښکلی، هر سړی ګوري که نه، نو فیملي فلم دی، لو سټوري دی. زه خو غواړم داسې فلمونه راشي او جوړېږي اوس بس د تمازي ټوپک یې بس یې ختمې کړی د مینه محبت فلم جوړی کړي لکه خلکو یې زړه خوشحالوي لګوړی مینه محبت پیدا شي. ډېره مننه کور د ودان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه نومې؟ نوم مې ظاهر دی. ظاهره ما الهو څنګه فلم؟ ما الهو ډېر ښه فلم دی، ډېر زبردست فلم دی. اوس ما وکتو ماشاءالله زه ډېر متاثره شوم. دغه رنګه فلمونه چې رغېږي نو انشاءالله د انډسټري ورته مخ ته وړاندې ځي به. داسې فلمونو ضرورت دی. په دې فلم کې کم یو داسې ښه کرکټر و چې ستا تر ټولو خوښ سو؟ دې فلم کې چې عادل کوم کرکټر دی که نه، عادل علي حیدر، نو د کرکټر ما ډېر خوښ شو. د ډېر ښه کار و دې فلم کې ډېر ښه کار کړی دی او زه د ډېر متاثره شوم. همدا غونډه کې ینګ هلکان انډسټري ته پکار دي او انډسټري ضرورت هم دی را. فلم سازانو ته څه وایي چې په راتلونکو فلمانو کې د ینګ نوي فنکاران اخلي که دی نه اخلي؟ څومره ما پښتو فلم څومره ډایرکټران دي یا څومره پروډیوسران دي هغو ته ستا چینل په تھرو باندې هغو ته ما ریکویسټ دی څنګه د عادل مایلو دا فلم وکتو لیکن پښتونو دا فلم ډېر خوښ کو او پېښور کې دلته کراچي کې هم خلکو خوښ کو، پېښور کې هم خلکو خوښ کو. نو داسې نوي هلکانو چې دی که نه ډېر زیات ضرورت دی پښتو فلم انډسټري ته، ځکه چې 20-25 کال نه چې دی که نه دا زاړه اکټران کار کوي او دي ایکشن فلمونه راغی نو ایکشن فلمونه چې دی که نه دا نه چلېږي. څومره پښتو فلم کتونکي دي هغه دغه دا خواهش دی چې داسې نوي هلکان دې راشي او هغو باندې فلمونه راشي. نو هغه داسې نوي هلکانو ضرورت هم دی او بل دا دی چې دې باندې فلمونه رخ کړي نو انډسټري به تر مخ ته وړاندې لاړې شي. دا ماته ووایه چې دا فلم د عابد نسیم صاحب په ډایرکشن کې د کتونکو دپاره تیار شوی دی، تا وکتئ د دې فلم سندرې څنګه وي؟ ماشاءالله دې فلم څومره هم سندرې وې که نه نو ټولې ښې وې، ټولې ښې ښایسته سندرې وې. دې کې یوه قوالي ماسټر علي حیدر ویلې ده هم ډېره ښه وه. او عابد نسیم چې اوسه پورې څومره فلمونه دي که نه، عابد نسیم چې څومره فلمونه اوسه پورې رخ کړي دي که نه، آی لو یو نواله آی لو یو هغه تقریبا 18-20 کاله مخکې رخ کړی و. هغه زوړ دور کې چې دی که نه دا فلم رخ کړی و چې کم ټایم کې به ایکشن فلمونه به چلېدل او اوس آی ټایم کې چې دی که نه عابد نسیم فلم خلکو ایکسپټ کړی دی. نو اوس خو دې دور کې دا پته ده چې دې دور کې خلک ایکشن فلم بالکل خوښوي نه او خلک راضي وته نه د ایکشن فلمونو نه او خلک عوام ستړی هم شو دی. پښتو فلم څومره کتونکي دي نو هغه ایکشن فلمونه په کتلو باندې هغه ستړی شو، هغه د سینما روح نه کوي. دې باندې نه کوي چې ټوټل دی کې ایکشن یې که نه. اوس ته هالیووډ انډسټري ته لاړ شي یا بالیووډ ته لاړ شي هغو په وخت سره چې دی که نه د هغو په انډسټري کې ډېر بدلون راځي. بلې مونږ بیډ لک دی، بل دا دی چې هغه صوبایي فلم دی او بل دا دی چې صوبایي فلم دی انډسټري هم ډېره غریبه ده. نو مونږ خیر دینه دومره غټ فلم ډیمانډ نشو کولی خو صوبایي فلم دی په کم بجټ کې دی ښه فلم راغی نو ښه به وي. تا یوه خبره وکړه تا ول د ایکشن فلمان، په دې فلم کې هم یو چې کوم د ایکشن سوی و هغه ایکشن ډایرکټر شانزیب ساز کړی و، د دې فلم هغه ایکشن څنګه و؟ نه دې فلم ایکشن خو ډېر ښه و، فلم کې ایکشن ډېر ښه و. دې فلم کې بین الاقوامي فلم اوادې په ماته شو؟ نه بالکل دا داسې فلم نه چې دې باندې سړي تنده ماتېږي. وشو دا زمونږ ضرورت زمونږ د خوښې فلم دی دا او داسې څومره پښتانه دي نو چې چا چې دا فلم کتلی هغه په دې فلم باندې تنده ماتې شوي. او چې دې فلم کې چې دی که نه
د عادل چې کوم مور دا رقیه سجاد دغه داغي کریکټر ما ډېر زیات خوښ شو او زه څومره چې ډایرکټران دي کنه د مخکې بندیوان فلم کې شاهد عثمان اغیله چانس ورکړو څومره ډایرکټران دي خو ارشد دی اورباز دی او څومره پښتو فلمونو ډایرکټران دي زه د استاد چینل باندې ریکویسټ کوم چې رقیه سجاد تکار ورکوي ځکه چې دا ډېره ښه پرفارمر ده. اچھا دا ماته ووایه ته دې فلم ته څنګه راغې چا تا ته دا خبره وکړه چې دلته مای لاو فلم لګېدلی دی په کومه ذریعه خبر شو؟ دې منو ما ستاسو یوټیوب کې ستاسو چینل ما کتل نه مخکې تا خپل ویډیو اپلوډ کړی و یوټیوب باندې نو ما وکړو چې بھائی تا 18 تاریخ ډیټ تا ورکړو نو دې باندې زه خبر شوم ستا چینل په تھرو. پښتو فلم انډسټري به د ترقۍ پر خوا څنګه ځي؟ پښتو فلم ترقي چې کوم دا دوه وجې دي. یو وجه دا ده چې پښتو لوګونه کې شاته لاړ شو بدرمنو وخت ټیم ته لاړ شو نو هاي ټیم کې چې ده کنه دې سره پیښور کې ډېر زیات سینما وي او بل سرکټ هم دې سره وي نو هاي ټیم کې چې فلم برخ شو کنه نه فلم بل لږ ځای کې به خرج شو ناغه بخپل ریکوري به وکړه هغه بخپل ریکوري به وکړه او بزنس به وکړو نو دی نن سبا دوره څومره پروډوسران دي او ډایرکټران دي دی بیډ لک دار چې دې سرکټ یې نشته دي سره او سینما دي سره نشته نو زه څومره چې ده کنه پښتو فلم ډایرکټران دي یا پروډوسران دي او څومره سینیئر اکټران دي نو زستا چینل تر باندې چې ده کنه زه هغه ته ما دا میسج ده چې خپل جامه پولیسي راخکای او پای کې څومره چې ده کنه سینیئر اکټران دي او ډایرکټران پروډوسران او آئی کې چې کنه دا انوایټ کړي او بل بزنسمن هم دي کې څومره بزنسمن یې کنه خو بزنسمن یې څوک پیسې انویسټ کوي نو هغه انوایټ کړي نو څه طریقې سره سینماګانې تاسو کولاوي کوي نو تاسو را کار به بڑھاو شي بیا غیر نه چې دوبۍ کې چې کنه پښتنو اکثریت زیات ته په دوبۍ کې د پښتو انډسټري دوبۍ کې د پښتو سینما ډېر لازمي ده. دا وایي چې فلم د پاکستان کې د پښتانه په وطن کې ریلیز کیږي او لدې سره سره د بارو ملکو ته هم ځي دوبۍ ته ګوره فلم دا شی دی کنه چې دا بس کمرشل دی کنه چرته کې چې د پښتنو اکثریت زیات وي کنه نو فلم الته چلیږي نو په دوبۍ کې تو غره نو په دوبۍ کې د پښتنو اکثریت ډیر زیات ده نو هلته د پښتو سینما ډیره ضروری ده هلته چې پښتو سینما رخصي نو څومره دلته چې 15-20 लाख रुपए में هغه فلم والی کنه نو هغه ګټه به پروډوسر ته وي. ډایرکټران په دې ټولو چیزونو باندې پوهیږي خو د پیسو کمی ده پیسې ورسره وای به و مسلام نو ګوره دې پیسو هم کمې ده بل لاره مونږ انډسټري میں غریب هم ده کنه بل صوبایي فلم ده نو دې کې دا دارنګ مسلې خو دې کې پیخيږي خو ګوره ډېر لاندې خلک یې کنه نو هغه چې لغونه مهنت وکي لغونه شتغل وکي کنه هغه خپل بیا راوچت شي نو دې لغونه مهنت پکار ده چې لغونه کې مهنت دی وکي نو ان شاء الله تعالی سینماګانې به مرغي شي چې په دوبۍ کې سینما رخ شو کنه هغه سره بچی کنه انډسټري به د ترقۍ پر خوا لاړ انډسټري به تر مختلوان دی ولاړ شي مخ په وړاندې بلاړ شي ډېر مننه کور د ودان سب ګرانو کتونکو داو د مایلاو فلم مکمل رپورټ چې مال تاسو سره شیر کی تربل خوندور پروګرام پورې ما پر لوی بادار سپارلی استا د خدای پامان.